بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن به تاسو ته د پاکستان د آنلاین ویزې کینسلیدل وجه درښیم چې دلته تاسو ته مې څو پوینټونه رانیولي دي چې دغه پوینټونو په مراعاتولو سره انشاءالله چې تاسو ته ویزا درکول کیږي. اول دوستانو چې چېرته تاسو خپل معلومات د آنلاین ویزې په فارم کې رسوي نو کوشش وکړئ چې په سمه توګه باندې ورسوي، لکه نوم، ادرس، د زیږیدنې کال او پاسپورټ نمبر او داسې نور. دویم دوستانو که چېرته تاسو په فیملی وزټ باندې پاکستان ته ځئ نو په پاکستان کې چې چا کره تاسو ورځئ یا چا سره چې تاسو هلته وینئ نو د هغه کس نوم، ادرس او موبایل نمبر په سمه توګه باندې ورسوئ. چې کله تاسو خپل فارم سبمیټ کړئ نو په دویم ځل باندې بیا هم امکانات شته چې تاسو ته ایمیل وکړي چې دغه کس موبایل نمبر او ادرس او نوم تاسو ولیکئ چې غواړئ تاسو په پاکستان کې ورسره ووینئ. نو کوشش وکړئ چې په اول ځل باندې د چا ادرس او نوم او موبایل نمبر هم لیکلی نو په دویم ځل باندې هم همدغه کس نوم، ادرس او موبایل نمبر ورسوئ. دریم دوستانو آخر ځل باندې چې تاسو ویزا اخیستې دغه نمبر او اخرنی تاریخ چې تاسو پاکستان ته تللی یاستئ. او څلورم دوستانو که چېرته تاسو په فیملی وزټ باندې ځئ نو کوشش وکړئ چې د سپانسرشپ څخه ډډه وکړئ. دوستانو دغه څلور پوینټه که چېرته تاسو په مد نظر کې ونیسئ نو انشاءالله تاسو ته د پاکستان آنلاین ویزا درکول کیږي. بله خبره دوستانو دا ده چې زه له شخصي تجربې څخه تاسو ته وایم که چېرته ستاسو په پاسپورټ کې د پاکستان ویزا نه وي لګېدلې یا پاسپورټ هم نوي وي نو تاسو ته اکثرا ویزا نه درکول کیږي. که چېرته تاسو آنلاین ویزې ته اپلای وکړه او ستاسو ویزا کینسل شو نو کوشش وکړئ چې د پاکستان کوم قونسلګریانې دي یا سفارت دی تاسو هلته ورشئ او ویزا د سفارت یا د قونسلګریانو نه واخلئ. دا و دوستانو هغه پوینټونه چې دغه پوینټونو په مراعاتولو سره تاسو ته د پاکستان آنلاین ویزا درکول کیږي. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کېکاږئ. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.